وغږېږم او دغه تروش مجلس سره جوړیږي هم که نه. مهرباني وکړه جنرال صاحب، بالکل یقیني. ولا دا ځینې خلک دي جنرال صاحب نور شی ورته پاتې نشي، ډایرکټ پیغور درکړي. ما ته هم اکثره زخته ډېر لیکي، پوه شوې، وینې به یې کمنټونه، خو قصه کې مه کېږه جنرال صاحب. نه خو څه دا مجلس دا پیغور ورکوي د هغه بیکګراونډ څه بیا معلوم کې باور په خدای وکړه، یا به ښځه چلی یا به سوال کوي. دغه دوه لارې دي. ځکه دکانداري درخت دکاندار ته قوال وایي او نه پوهېږم دی خوراکه فروشي هم د فروشي دې ته غل وایي او پلانکي ته سودخور وایي. موږ ته دغه راپاتې دي. خپله خو د هېڅ نویو مؤسساتو او بنسټونو ته مو خولې خلاصې نیولې دي، نه د کار یو نه د روزګار یو. ډېر خلک دي حقبینه دغه د عمر ټوله تجربه یې خو دغه 3 کاله د فتح نه وروسته ما ته ډېره ښه تجربه وسوله. یو خو بېدرکه اخلاص او مینه ما کوله، دغه نه یي په کار. دویم دا چې بعضې کسانو به راته شکایت وکړه داسې ده او بېکاره یم او 15 ورونه مې دا دي او 15 مې هغه دي او بس ته باید د انقلاب د ډزولی. هغه بسې ما ورته ویل راځه وروره دلته ما سره کار وکړه، نو د میاشتې 10,000 روپۍ 12,000 روپۍ درکومه. چی شي کار ده والا خو یا لاو ده د رشقې یا غواګانو ته واښه اچول دي یا شیدې خرڅ. او زه به دا کار کوم. مالبه نه نه مؤسسو ته کښېنه بې غیرته، مرستو ته کښېنه، په عریضه یې تا څه خرچه راځي خو یو چا باندې ولیکه بیا لاړ شه په 10 دروازو په 10 وزیرانو په 10 جوماتو یې وګرځوه، یو نه یو خو به کومک در سره وکړي. خو ته همدغه ته ناست یې. د چا تحقیرول نه دي په کار، د چا په کار باندې خندل نه دي په کار. زه قسم مې دی په خدای وي چې تر خپل د ژوند تر اخره پورې کار ونه کړم، انشاءالله وږی هم نه پاتې کېږم او همداسې چې څه رقم مصرف وکړم کولی سم. خو ما ته والله که هیکه دا خوند راکوي زه چاته لاس اوږد ونیسم. یو څوک ما ته ووایي چې دا د تا ته 10,000 او 50,000 1,00,000 روپۍ در کوم او ته مصرف پې باندې وکړه. ولې زه خپله څه تندر وهلی یم؟ زه ولې باید کار ونه کړم؟ ولې ملا ټیټه نه کړم؟ ولې لاس مردار نه کړم؟ ولې مې پښې مردارې نه سي؟ څه زه هغه ده د سلیمان علیه السلام او د صحابهو نه زه زیات یم. خدا نخواسته خدای دې هغه سات نه کوي چې دا خبره زه کوم. اصلیت مې له هغوی نه جګ ده، په اصل او په نسب کې، په غیرت کې، په چیش کې زه له هغوی لوړ یم چې هغوی کار کوه، هغوی نجاري کوله، ترکاڼي یې کوله، دهقاني یې کوله، لواري یې کوله، بزګري یې کوله، آسونو ته یې نال وهه. دا ټول کارونه یې کړي دي او تر ټولو زیات د پیغمبر علیه السلام فدایان او عاشقان هم ول او دین ته هم خدمتونه کړي دي. په خپله امام صاحب امام ابو حنیفه څومره لوی تجار، امام بخاري د دنیا لوی هستی علما چې دا کتابونه یې لیکلي دي. بهترین عالم هغه ده چې هغه د مقتدیانو یا د خلکو ته لاس نه وي نیولی، په خپله کتابت کوي، په خپله لیکل کوي، په خپله یو کار تجارت کوي. نو د امام صاحب خدمات ته وګوره چې دین ته څومره خدمتونه کړي دي. امام بخاري څومره خدمت دین ته کړی ده. نو هغه د څادر او د رختو کاروبار کوه که نه، ښه تجارت یې درلوده. نو مونږ بس وروره ګله بس دغه شي ته هغوی چې بل شی پیدا نه کړو غلی سه طالبان به دې بیا بندي کړي. د تا یې څه د غواګانو سره د کار لره، شترمرغ دې وږی پاتې نه سي. ظالمه ولاکه زه د یو شترمرغ هګۍ په تا باندې ورکړم، ځکه هغه شترمرغ غیرت لري، واښه ورکوم بیرته هګۍ کوي، غوا ته واښه ورکوم بیرته شیدې راته کوي، خپل احسان په ځان نه مني. نو تم تکړه سه یو کاروبار شروع که، یو زندگی وکړه، کراچواني وکړه، سړک په غاړه. دا حقبین ده د ما ډېر پخوا نه یې پېژنم. په یو شي د ما ډېر خوښ ده چې دی همیشه چې مزدوري کړې، غریبي یې کړې، که هندواڼې خرڅ کړي، که په ریړۍ یې کار کړی، داسې نر غوندې ورته درېدلی ده. دغه اوس هم دغسې کابل ته راغلی ده، چېرته یې 2-3 ځایه وظیفه کړې خو د چا خبرو خوند نه ده ورکړی، هغه د خپل کار کوي، یا لږه ګټه یا ډېره ګټه الله به یې ورته ښه کړي. نو موږ تاسو ټول باید داسې وکړو چې موږ سره اصلا وخت باید وخت غنیمت وګڼو. که د دفتر کار کوو تر څنګ باید یو بل کار هم وکړو، یو 15 روپۍ وګټو، که د ځان نه مو زیاتې شولې په یو خیر کې مصرف کړو،
په خپل اولاد باندې بهترینه صدقه ده. نو دا وخت بچت وبولو، وخت ضایع نه کړو. فرض مثال که یو څوک په دولت کې کار کوي، د هغه کار ده په چک پاینټ کې، طبعا به هغه په ورځ کې یو 6 ساعته 15 ساعته اضافه وخت لري. دغه وخت د یو خطاطي کورس ته ورکړي، انګلیسي تعلیم دی وکړي، تربیه دی وکړي، ورزش دی وکړي، یو کار دی وکړي. دا په کار کېږي. د انسان عمر خو معلومات نشته، خو یو سړی د 80 کاله 80 کاله عمر کوي، نو ده ته باید مونږ کښېننو چې وروره د الله زره تنخوا ده او د تې والا په دې مې ګزاره نه کېږي، هر چېرته ځه شکایت کوه او دا کوه هغه کوه. په خپل هم باید څه وکړو. نو ما دا کاروبار شروع کړ، یقیني ما به 3 ځایه کار شروع کړ، تاوان مې وکړ، خلکو را سره غلطي وکړله، خپل صداقت نه سوء استفاده رانه وکړه. بالاخره خپله لاس په کار شولم، د بل لاس ته کښېنناستلم چې پیسې به زه ورکړم، دی به یې ما ته وګټي. په خدای دوکه یې را سره کړې، غلطي یې را سره کړې، تاوان یې راړولی. اوس هغه د 2-3 کاله کېږي، حقبین مې پروس کال یو کابل کال ځان سره بولی. اوس چې ویسم هغه سپېره دښتې ما آبادې کړلې. اوس الحمدلله ښه عواید کوي. د ورځې تقریبا 450-300 کیلو شیدې. دا لږ شی نه ده، دا په 3 کالو کې ما له 7 غواګانو نه دې حد ته رسولی. نو ته فکر کوه 7 غواګانې اوس تقریبا 18 غواګانې شیدې کوي. بچیم ښه پرېمانه دي، خو سکې هم خرڅوی سم کال ته له خیره. په څنګ کې مال د غواګانو فارم لرم. راځه وروره بسم الله که جای در سره ده، یو 15-10 دانې وزې واخله. 15 دانې وزې مې واخیستې، 2 دانې بچۍ وکړې، یو بچی وکړي، 2 بچې، دا شو 3 بچي. یوه بله وزه مې واخیستله، بچی سره ښه نسل و، 15 بچي سو، 3 وزې سولې. 2 مې ښه نسل وزې او اوږده غوږو والا واخیسته، کامرۍ ورته وایي که څه بله. هغه د 2 مې ټیډي وزې واخیستل، یو مې ښه داسې تکه سیرلی ورته واخیسته. ته باور په خدای وکړه دغه کال ته ما ته 1.5 وزو ته 2 کاله بعد 3 کاله بعد رسیږي، ځکه هره وزه 2 بچي کوي، په کال کې 4 بچي کوي. بیا همدغه بچي 6 میاشتې 1 کال بعد بیرته په بچي راځي، یعنې 1.5 کال بعد تا ته بچی کوي، 1 کال بعد 11 میاشتې بعد بچی کوي. نو یا وزه چې ته په بازار کې خرڅې 15,000 نه کم نه ده، په زاره یې درنه اخلي. نسل د نسل سو، سره مې شترمرغ، ښه ښایسته نسلي چرګانې، کفترې، طاووس، پیلمرغان. یاره تقریبا حقبینه د ورځې 20-25 د پیلمرغانو هګۍ داسې پورې ورې تې وزمه دی، او خوند کوي چې حیران ورته پاتې شې. ورپسې یو د شیدو ګیلاس چای هم ووهه، داسې غرمه کې داسې ښه تروشې تروي ووهه، بېغمه ورته ویده شه. نو دغه ژوند ده که نه وروره. تاسو ولې ما ته وایئ چې دا داسې ده او ته غواګانو والا یې؟ زه خو غواګانو والا یم بلکل، میخین یم میخین. پوه شولې حقبینه؟ بس جنرال صاحب الله پاک دې روغ صحت درکړي او الله پاک دې تل دغسې خوشحال لره. پوه شوې، موږ در باندې خوشحالېږو. اوس به راسو ولا جنرال صاحب محترمه ته باور وکړه، هغه خلک چې خپله معیوب نه یي د هیڅ چا عیبونه نه لټوي. اول خو تا ته سلامونه ځانګړي، خدای پاک دې په خیر راکړي. وخت وروسته چې زړه غورمه خوشحاله سو چې ورځی وخت بیا در سره یو ځای یم. سعادت بولم، فخر بولم، الله دې وساته کامیاب او بریالی وسې. جنرال صاحب ته باور وکړه، دلته په دا رسنیو کې بالخصوص په رسنیو کې داسې انسانان شته د باور خلک نه دي. اکثره وخت دوی ولاک نه پوهېږم چې څنګه مخته سوي دي. دوی خلکو سره وخت تېر کړي چې د ښو خلکو سره هم مخ سوي، د بدو خلکو سره هم مخ سوي، د داسې منافق مزاج خلکو سره هم مخ سوي، د هر رقم خلکو سره بلد دي. نو د دوی کار بس همدغه یو سړی ښه سړی پرمختللی سړی چې ښه شهرت لري، دا یو یا خو ځینې سوځي یا خپله معیوب نو د نورو خلکو عیبونه لټوي. بس په دې شی معیوب که، په دې شی خوښ که، په دغه تور یې خوښ که، دا ورته وایي هغه ورته وایي، 100 رقمه خبرې پسې کوي. خو دا ته چې کوم کسب کوې حلال کسب دی او دا مولوي صاحب محترم ته باور په خدای وکړه چې داسې ورځ نه وي چې ما ته همدې فارم ته داسې 15-20 میلمانه رانسي او پوښتنه رانه ونه کړي چې دغه کاروبار له څومره پیسو شروع کېږي او څنګه یې شروع کړم. په دې کې علما، شیوخ، الحمدلله د امارات لوی مسؤلین راځي. هغه وایي چې دغه خو ډېر، زه خو خپله پرې ستړی نه یم، خو ځان دپاره ما
یوه برخه د کار مختص کړې چې هم مې ورزش سي د صحت دپاره او هم خدا نخواسته داسې لویه خبره رانه ونیسي او څوک راته غواګانو والا عزتي به ایله سمه که نه. نو ما د غواګانو کار چې شروع که دا مې له $22,000 نه شروع که $22,000. نو دا ما سره و مال څه کار پې وکړمه ډېرې وې را سره تقریبا $90,000 وې خو 2-3 ډزه د خپلو خپلوانو په دې کاروبار کې راکړه. نو بیا مې دا کار شروع که تقریبا 2 کاله و 8 میاشتې شاوخوا کېږي. هرات نه مې 7 دانې غواګانې راوستلې، هغه غواګانې بلار بیا بچي وکړل. بیا 1-2 غواګانې یو دوست راکړه، وایي ما له هراته راوستي و، ډېر نامي غواګانې دي، لنګې م دي، زه ساتی نسم، په دې غواګانو مې زړه نه کېږي. مال د زړګي سره ما سره پیسې نسته، وایي پیسې به خیر ده په کراره راکې، واښه مې ورته اخیستې، کونجاړه مې ورته اخیستې، دا ټول ویسم. مال راځه بس بسم الله که. نو 2,000 هغه ما مصرف که، غواګانې مې واخیستلې او لږ یو څه د ژمي دپاره خوراک ورته واخیسته. 1,00,000 افغانۍ ما د دوی د اوسېدلو د ځي دپاره غوجلې په دې باندې مصرف که، یعنې ټوټل یې 28,00,000 یا 25,00,000 افغانۍ کېده. اوس الحمدلله زه په خپل فارم کې 2 سره مال لرم چې 14 دانې لنګې غواګانې دي چې خپل خوسکي مې و هغه هم لنګې سولې، او 25 دانې 9 دانې دغه د میاشت 2 کې لنګېږي، او تقریبا یو 14 دانې نور هغه هم یو 6 میاشتو کې لنګېږي. دا خپله اوس دغه بچی چې ښه وساتې، یعنې معیاري هغې دا ده چې 1 کال تر 3 میاشتو پورې 10 کیلو شیدې ورکړې. دا په 14 میاشتو کې په غویي راځي، په 2 کلنۍ کې دا لنګېږي. نو تا ته بل بچی راوړه، د ده نر بچی چې تندر یې ووهي چې قصاب ته یې ورکوې چې ښه یې وساتې، یعنې دغه 10 کیلو شیدې 3 میاشتې پورې ورکړې، په 1,00,000 افغانۍ ړوند قصاب هم اخلي، قرباني اختر خو پرېږده. همدغسې د ده خوسکی په 1,00,000 په 1,50,000 په 80,000 چې هر چا ته ورکړې، هغه نسلي شی هغه خرڅېږي. د ده دا شودې چې د فرض مثال 15 غواګانې شودې کوي، دا خپله خرچه خو باسي دغه 50 دانې نور مالونه ځان سره ساتي. یعنې زه د میاشتې 1,500,000 روپۍ شاوخوا دوی ته جوار، غنم، اوربشه دا شیان اخلم، بیا دا وړه کوو، دغه تقریبا 40 ورځې 45 ورځې کېږي. نو دا ټول مال ځان سره ساتي، رشقه او جوار او لبلبو دا شیان چې دي دا شنه، دا بیا خپله مځکه مې یو څه مې اخیستې ده، څه مې په اجاره نیولې او څه مې په نیمایي باندې نیولې، چې فرض مثال څومره هغه کوي نو هغه د هغه خدمت او هغې کومه، بس یو څه پیسې هغه ته ورکوم، نور مال جوار ته هغه ورته ورکوم، بازار نه چې نه اخلم. او سږکال دغه دانې نه هم زه خلاصېږم دغه د میاشتې 1,00,000-1,50,000 روپو نه، ځکه جوار مې خپل ورته کرلي، لبلبو مې ورته کرلې، اوربشه مې ورته کرلې، زغر مې ورته کرلي، ګل افتا پرس مې ورته کرلی، دا ټول تقریبا 15-40 جریبه مځکه کې دا شی ما سږکال، یعنې 3 کاله وروسته زه دې ته برابر سوم چې خپل د فارم دانه ټوله برابره کړم، او دغه شودې د ورځې که د 10,000 وي، که د 15,000 وي، که د 8,000 وي، دا ټول پیسې ما ته بچت بیا پاتې کېږي. نو بیا په دغه پیسو ته کولی شې چې نور کار وکړې، بل شي ته وقف کې، یا بل کار پې باندې وکړې. د ورځې 8,000 روپۍ ډېر شی دی، یعنې ته ښه کولی شې چې د فارم تر څنګ یو بل مناسب کار څه له فارم سره هغه، یا فرض مثال پیسې جمع کړې، 1 کال 2 کاله بعد ښه معیاري سټنډرډ د شیدو دپاره سټور جوړ کړې چې ته شیدې وساتلی شې، کم از کم د میاشتې د 6 میاشتو دپاره ته باید 1,00,000 لیتره 2,00,000 لیتره شیدې ته 6 میاشتې وساتې، بیخي خرابې نه شي. دغلته بیا ته ګټه کوې، ځکه چې د حمل له میاشتې نه وروسته تر د میزان میاشته پورې دا ډېر وخت ده، دلته 8 روپۍ 9 روپۍ 10 روپۍ شیدې خپل نرخ له لاسه ورکوي. ځکه ګرمي راځي، خریدار یې نه وي، په لاره خرابېږي او 100 مشکلات، نو دغه مشکل نه به هم ته خلاص
هر څه چې کوې ته باید یو فکر وکړې. داسې دې کوو که چې د تا آمدن 100 روپۍ د ته مصرف 1.5 سل کوې، بیا ته تاواني کېږې. ته په خپل کاروبار کې لوږم تېری، یو وخت ډوډۍ به خورې، بیخي به یې خورې نه، تر څو ته خپل روزګار په هغه باندې ودرې، په پښو باندې ودرې. ما د په څنګ کې الحمدلله له خپل رشقې له خپل دانې د غواګانو له دې نه هم بېغمه یم. او په ضمن کې 2 کاله بعد زه د بادامو ونې مې رسېږي، دومره عواید کوي چې اصلا د 1500 کورو دپاره کفایت کوي، دومره عواید کوي. بیا د بادام اول پوستکی دا د غواګانو دپاره یو بهترینه غذا ده، له دانې نه خلاصېږي، تقریبا د کنجاړې جواب وایي. نو واورېده دا و د اقتصادي خبرونه. اوس په والله څوک فکر کوم جنرال صاحب دغه برمنګم کې چې دا د اقتصاد ویلی هلته جراحي عملیاتو درس ویلی ده. د چا چې مغزو کې سر کې مږي وي دغه باندې زه سخت پوهېږم ترې راباسم یې. والا بعضې وختو کې خو جنرال صاحب باور وکړه موږ خو اکثره وخت په سیاسي ډګر کې خپل استاز منلی وي. دا چې اوس په اقتصادي ډګر کې مو هم استازي کوي او لارې راښیي، الله دې خیر درکړي. یقینا موږ خو ډېر ځینې برخمن سو. ولا زما ورته سودا شوه چې خپله یو داسې فارم جوړ کړه. الله دې کامیابه لرم. مبین صاحب محترمه ښه کار دی، خو د چا خبرو ته مه ګوره. دا چې څونې سړی پرمختګ کوي، څونې د سړي کار سمیږي، او هغه تا خو به اورېدلي هم دا خو مشهوره متل دی، وایي ګټه په تاوان کېږي. خامخا دغه یو خو اقتصادي ګټه ده چې په تاوان کېږي. کله کله سړی یو کار کوي، یو پروژه باندې کار شروع کړي، خپله یو ځان ته شخصي کار جوړوي، نو اول سر ډېر زیات تاوانونه وکړي. همدغسې په دا سیاسي ډګر کې هم کله کله سړی ګټه په تاوان کوي. مثلا ډېر سړی تهدید سي، ډېر در خبرو تر ښکنځا او د ډېرو شیانو لاندې سي، وروسته له هغه بیا د خپل هدف ته ځان ورسوي، ګټه وکړي، بیا هغه هر سړی به درته احترام کوي، هر سړی به درته د یو په ښه سترګو ګوري، په ښه نظر ګوري. یعنې که تا په سیاسي ډګر کې ګټه تاوان کړی دی هم مشکل نه دی، انشاءالله ګټه به وکړي. او که دې چیرې په اقتصادي ډګر کې تاوان کړی دی، هغه هم انشاءالله تعالی د ګټه به وکړي. لکه څنګه چې اوس تا خپلې کیسې وکړې چې الحمدلله ګټه دې کړې ده. خو ما وختي یوه خبره درته کوله مبین صاحب محترمه، باور وکړه دا انسانان دي. دا اکثره وخت هغه څوک د چا عیبونه لټوي چې خپله معیوب نه وي. ښه سړی، جوړ سړی، کامل انسان چې ښه سالم عقل و فکر ولري، هیڅ وخت د یو چا عیب نه لټوي. ولې الله رب العزت ستار ذات دی، الله تعالی د خلکو عیبونه پټوي. نو دا چې په بندګانو کې، او بندګانو ته توصیه هم دغه شوې ده چې د خلکو عیبونه مه لټوي. دا چې په هر یو سړی به یې ستا به 100 ښې خبرې، 100 ښه کارونه به فقط ستا په یوه اشتباه، په یوه غلطي هر څه هېروي، او درته وایي به چې یاره فلاني وخت کې داسې یو خبره کړې وه، فلاني وخت کې داسې یو کار کړی و، نو هغه 100 ښه چې دې کړي وو زما په نیز هغه هم هېر شو، نو بس ته ډېر بد سړی مولوي شوې. صاحب ټولې لویه محترم، غلطي اوس ده، ټولې بیا لویه اشتباه مشوره مې د خلکو ته څه ده که نه، تاسو غواګانې مه ساتئ. اوس به ته وایې چې وروره خپله غواګانې ساتئ او وزې ساتئ، خلکو ته یې مې ساتئ. ما یو 2 میاشتې مخکې شترمرغ واخیسته. ښه، غوا په کال کې یو بچی کوي، وزې په کال کې یا 3 یا 4 بچي کوي. نو داسې ته خرڅ کړي د وزې بچي 40,000 50,000 افغانۍ درته کوي، د غوا بچی 1,00,000 افغانۍ درته کوي. د دې دواړو ساتل سخته دي. شترمرغ یوه دانه یې چې خپل عمر ته ورسېږي 140 150 کیلو خرڅېږي په 90,000 1,00,000 افغانۍ باندې. ځکه دا غوښه ده، بهترینه غوښه ده. بازار کې 800 روپۍ د دې د غوښې نرخ ده. دا په کال کې کوي 80 90 تر 120 بچیانو پورې. هغه داسې چې ته ورته ماشین اخلي په 40-45,000 روپۍ، یو ماشین د دی په 50,000 افغانۍ ونیسه. شترمرغ چې څنګه هګۍ کوي، په ده به تاریخ لیکي چې په دغه وخت کې هګۍ وکړله، دا به د 3 ورځو نه تر 1 هفتې پورې تا حتما د ماشین کېږدې. اوس که دا شترمرغ ته ساتې خوسا کېږي، هغه 8 10 هګۍ چې نسي کوړه کېږي نه. نو دا په هفته کې 1 هګۍ، په هفته کې 2 هګۍ، په 10 ورځو کې 15 هګۍ، داسې معلوم نه ده. خو خوراکه پورې او د ده ترځي پورې ده چې دی څومره آزاد وي، ښه خوراک کوي، نو هګۍ هم زیاتې کوي. نو دا د کال په اوسط ډول 120 نه له 80 نیولې تر 120 هګۍ کوي. بیا داسې کله ته ماشین کېږدې، نو دا 90% بچي باسي، دغه 10% هګۍ خوسا کوي. یعنې په 100 کې 10 هګۍ د ماشین خوسا کوي. بیا دا په 2 کالو کې 18 میاشتو کې دا بلوغ ته رسېږي، او هغه خپل وزن 3 متره قد او 140 120 کیلو وزن، سوچه صافه غوښه.
دا برابرۍ. نو تا تقریبا داسې ووایه چې د په 80,000 په 80,000 افغانۍ باندې تا د کال 10 لکه افغانۍ ګټه کوي. خو دته به ته وخت وقف کوي. دا معنا نه چې ما شترمرغ راوسته و غوا مې راوسته تی ولاړ ده مزدور مې ورته نیولی. نه وروره، په والله که تره پلار شي او په والله که مزدور مالک سي، څومره چې ته په خپل مال په خپلو پیسو د تا زړه خوږېږي د بل چا نه خوږېږي. نو مونږ په افغانستان کې د کال په میلیاردونو ډالر یوازې په غوښه باندې ورکوو. افغانۍ له خارج نه غوښه راوړو. د مونږ د افغانستان څاروي د افغانستان د غوښې کفایت نه کوي. تقریبا 25% هم د مونږ نه کېږي. مونږ 15% غوښه له خارجه راوړو. حتی مونږ فارمي هګۍ له خارج نه راوړو. د چرګ غوښه له خارج نه راوړو. وچې شیدې، مستې، قیماق، پنیر، تاسو په هر یو په دسترخوان باندې ګورئ هغه د خارج هیواد خواړه پراته دي. حتی تر میوې پورې چې مونږ څومره ډېره فرمانه میوه لرو، نو مونږ به یو رقم هم د کار زمینه برابره کوي. او سړی خارج ته ځي 20,000 25,000 ډالر قاچاقبر ته ورکوي، ځان رسوي، د پلار او د نیکه پټی خرڅوي، موټر په 20,000 15,000 10,000 ډالر اخلي. نسي کولی چې یو وړوکی روزګار ځان ته شروع کړي. فارم مه کوه، صحیح دی، تا کرکه ترې راځي، مردار ده، کار یې صحیح نه ده، دا ده او هغه ده. یو بل په 20,000 ډالر یا 15 لکه افغانۍ باندې ډېر ښه کاروبار ته کولی سي. خو حوصله به له لاسه نه ورکوې او همیش به په کاروبار کې تر ځان لوړ سړي ته نه ګورې، تر ځان ټیټ ته به ګورې. که د تا کاروبار په دکان کې و ته به ریړۍ والا ته ګورې چې هغه ریړۍ لري ته دکان لري، نو هلته به ته کامیابي. که تر ځان د لوړ کته چې فلانی وګوره فلانی ډېره خواري کړې ده، فلانی 10 کاله 15 کاله دکانداري کړې، تجارت یې کړی، خارج ته تللی، مصارف یې کړي، تم د فلاني ځای ته رسیږې. خو په مرور د زمان باندې ته کوشش کوه چې د ورځې 1000 افغانۍ دې ګټلې دا ټولې مه مصرفه. 300 مصرف که 200 وساته. یو کال بعد بیا 200 مصرف که 1000 وساته. 2 کاله بعد بیا 2000 مصرف که 15,000 وساته. په دغه رقم به ته مخ په کامیابۍ. زما الحمدلله تقریبا د 2001 2002 نه مزدوري کړې ده. بیا مې په 2008 کال کې تجارت شروع کړی چې د خدای فضل ډېر پکې کامیاب روان وم تر ننه پورې. نو ما حوصله نه ده بایللې. څو واره مې تاوان کړی ده خو میدان مې نه ده پرېښی. بل په کاروبار کې به کوشش کوي چې د بل چا اعتماد ترلاسه کړي. که ته څومره سرمایه ولرې اما په آزاد بازار په مارکیټ کې ته اعتماد ونه لرې، یو څوک په دې سترګه درته ونه ګوري که ده سره زه قرض وکړم دا غل له مانه پیسې وړي. هر دکاندار سره چې ته کاروبار کې ټول په نغدو نشي کولی. یو نیم انسان له ځانه پوره ده کوی سي. ته به طبعا له دکاندار سره قرض کوې، دکاندار سره به وګرایي کوې، لک به دې ته 2 لکه به بازار کې د خلکو باندې کې. دا به په وخت سره ته ورکوې. که د هفته بعد وا که میاشت بعد و چې هر څه هم دکاندار سره ژبه وکړه، ټلیفون به یې جګې، دروغ به نه ورته وایې، دوکه به نه ورسره کوې. ځکه ته بیا د دکاندار ته ځې او که ده ته نه ځې بل ته ځې، هغه دکاندار خبرېږي وایي ده ما هم 1.5 لک نیولي، هغه هم بیا در باندې باور نه کوي. نو په بازار کې باید ته خپل اعتماد له لاسه ورنه کړې. همداسې ته مال خرڅوې باید کیفیت ښه وي، ته به اعتماد له لاسه ورنه کړې. داسې نه وي چې لاندې میوه دې خوسا ایښي د پاسه پې تازه، خو یو ورځ به دا کار وکړي، 15 ورځې به وکړي، 10 ورځې د ابد دپاره بیا نشي کولی. نو په کاروبار کې اعتماد او صداقت دا دواړه ډېر مهم رول لري. مننه جنرال صاحب. دغلته یو څو ملګري راغلي لاسونه یې اوچت کړي، دوی هم کېدای شي کومې پوښتنې درنه لري. شیرزاده ورور ته مهرباني وکړه، بیا به دا فیروز ته راشو. شیرزاده تا ته زموږ غږ درځي؟ فیروز ته مهرباني وکړه. فیروز سلیمانیه. سلام از ادب خدمت تک تک شما. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ آرام آرامیز؟ خیلی وقت شده بود که صدای جنرال صاحب نشنیده بودم. دوست خوبم، برادر بزرگم، شمارش هم گم کردیم. همینجا در اسپیس نگاه میکردم دیدیم که جنرال صاحب صحبت کرده شد. گفتم باز من درخواستی بتم که
از اینکه شما مرا اجازه دادید، وقت دادید، جهان سپاس، تشکر. و دوست داشتم که با همراه جنرال صاحب دوباره رابطه برقرار داشته باشیم. خب خدا شکر الحمدلله که ند اسپیس دیده میشه دیگه و دنبال شمارش باز میگشتیم که از طریق اسپیس باز بتونیم شخصی بریم شمارش رو بگیریم.